ګرانو کتونکو په پاکستان کې اټک ته راغلي یو. دلته په اټک کې د ګړیالې په نوم باندې دغه ساحه ده چې په دې منطقه کې د مالټو ډېر ښایسته ښایسته باغونه دي. یعنې ښه مالټه کېږي. د دې ساحې اوړی چې دی ګرم دی، ژمی چې دی سوړ دی. لکه تقریبا هم د پېښور او جلال آباد ته ورته آب و هوا لري. دلته په دې باغونو کې وګرځېدو. یو ملګری دی چې دغه د باغونو کې کار کوي، عبیدالله نومیږي. ډېر فعال هلک دی. ځکه زموږ ویډیوګانې او زموږ د ستروسو په اړه چې کوم معلومات خپروي هغه ټول تعقیبوي، موږ سره په تماس کې. نو بیا یې غوښتنه وکړه چې د دوی د باغ نه لیدنه وکړو. نو ځینې مسایل دي هغه تاسو سره شریکوو. مثلا دا مخامخې ونې ته که چېرې تاسو وګورئ دې ته دوی دلته یو ترتیب د دغه لري چې په دې باغونو کې په بوټو باندې اوبه بندوي. تقریبا 3 میاشتې دې بوټو ته دوی اوبه نه ورکوي. ډسمبر کې اوبه بندوي، بیا جنوري په فبروري میاشت کې چې هلته زموږ او ستاسې تقریبا د حمل میاشتې یا د هوت میاشتې، د هوت په میاشت کې دې ته بیا اوبه ورکوي. خو دومره زیاته اندازه باندې اوبه بندول چې دی د بوټو ته نقص کوي. که څه هم د اوبو بندول په باغونو باندې دا ونو سره کومک کوي چې ونې د راتلونکي فصل دپاره ښه ګل ونیسي، لکه د ګل کولو دپاره ورسره مرسته کوي. او استراحت ته یې بیایي. دا بوټي د تندې د وجې نه استراحت ته ځي او بیا ښه ګل نیسي. خو بیا ډېر نقصانات هم لري. که چېرې د اندازې نه زیاته اوبه په دې بوټو باندې بندېږي نو هغه بیا خپل مشکلات هم لري. بله مسله پکې دا ده په دې باغ کې که چېرې دغه بوټي ته تاسو وګورئ، دغه پاڼې په دغه رقم باندې زیړې دي او دننه څانګې که وګورئ اکثریت پکې وچیږي یا وچې شوي دي. نو دا چې دی د غذایي موادو یا د سرو قلت دی چې کوم عناصر چې دا بوټي ورته ضرورت لري، خصوصا نایتروجن یعنې سپینه سره، که چېرې هغه ورته کمه ورکول کېږي نو بوټي په دغه شکل دي. نو د دې دپاره چې دا بوټي را جوړ شي دوی باید په منظم شکل باندې اوبه ورکړي ورته، او په ژمي کې که اوبه بندوي هم نو خو په دغه شکل باید نه وي چې 3 میاشتې دې ته اوبه ورنه کړي. او بله دا چې د دې د اوبه خور سیستم د ډریپ سیستم دی. که چېرې تاسو وګورئ دا پایپونه دلته غځېدلي دي او د ډریپ په سیستم باندې دا اوبه کوي. خو د ډریپ سیستم دغه یې خراب شوي دي. د سرې ورکولو سیستم چې دی غیر فعال دی. نو دوی ته دا د سرې ورکولو اوس مشکل دي. نو دوی سره پرې وغږېدلو چې آینده کې دوی کولی شي دا د سرې سیستم هم فعال کړي، په اسانۍ سره دې بوټو ته سره ورکړي. او د سرو پوښتنه هم چې نه وکړه، ډېر کم مقدار کې دوی سره استعمالوي. نو که چېرې دې بوټو ته په کافي اندازه سره ورسیږي او په ښه ترتیب سره دې ته اوبه ورسیږي نو انشاءالله چې دې نه به یو ډېر بهترین باغ جوړیږي. که څه هم ښه ښایسته ورایټي پکې کرل شوې ده. بلډ مالټه ده، دغه دلته مشهوره مالټه همدا یوه ده. نری پوټکی لري، ښه جوسي مالټه ده، خوندوره. نو دغسې یو نیم بوټي کې بیا دا د زیړوالي که چېرې ټول باغ ته وګورئ داسې ډېر دغه نه لري، پاڼې توروالی یا شینوالی نه لري. نو علت یې دا ده چې دې ته لکه په کافي اندازه سرې نه دي ورکړی شوي. او بله مسله په دې ډریپ سیستم کې دا وه چې هلته د فلټر سیستم داسې ښکاري چې کمزوری دی یا خراب دی. ځکه دلته ډریپر یې راوسپړی دی، ډریپر یې ټولې د دغه خځلو نه او د چټلیو نه ډکې دي. نو کله چې فلټر خراب وي او ډریپر یې بندېږي نو بیا بوټو ته په مساوي اندازه باندې اوبه نه رسېږي. د اوبو په ویش او تقسیم کې چې ده فرق راځي. نو دغه یو څو خبرې وي چې تاسو سره هم شریک کړو. که د چا دغسې باغونه وي نو دوی کولی شي چې دغه سپارښتنې پکې عملي کړي، او که ضرورت نو دوی کولی شي چې اړیکه مو ونیسي. دا بیا د همدې باغ لږه پاس برخه ده چې دلته بیا بوټي ډېر کمزور دي نسبت هغه لاندنۍ ساحې ته. پاس ورخیږي، دغه د پاس باغ هم درته ویډیو کوم. یو څه نوره ځمکه ده دا هم جوړه کړې ده، دې کې به هم بوټي کري. خو داسې راځو دغه بوټي درته ښیم. نو که وګورئ ډېر د تندې د وجې نه دغه بوټي ته راځو. د تاسو ته ښیم، تاسو وګورئ چې د دې
تنده څومره زیاته ده. لکه چېرې د دې پاڼو ته وګورئ ټولې پاڼې دغسې راځوړندې شوي دي او لکه غونجې شوي دي چې دې ته ویلټینګ وایي. که چېرې دا بیا پرمننټ ویلټینګ ته ځي دا پاڼه د منځه ځي مړه کېږي او راغورځېږي. نو دومره حد ته لکه تنده باید باغ ته ورنه کړی شي لکه دلته چې خلک ورکوي. نو یوه پکې دغه ډېره ضروره مسله وه. بل دا چې د سرو نه ښکاري چې دغه بوټي ډېر کمزوري دي. دا د دې باغ ټوله ساحه ده، دغه ټوله منطقه ده ډېره ښایسته. دغه غونډیګانې هم دي پکې. دغه کوم باغونه چې اوله کې مې ویډیو وکړه هغه لاندې دي. نو دغسې د غونډۍ په شکل باندې دا ساحې دي. مخکې که چېرې هلته وګورئ د غونډۍ په سر نور باغونه هم دي. دغه نقطه کې پورته یو باغ دی، همداسې لاندې دغه ساحو کې لاندې که وګورئ د همدې کس باغونه دي. او دا منطقه ډېره ښکلې او ښه ښایسته د دغه دپاره جوړه ساحه ده د مالټو د روزلو دپاره. یعنې دلته باید د مالټو باغونه ډېر فوق العاده ښه کیفیت کې دغه ولري، میوه ولري. بس دومره ده چې دغه کوم مشکلات چې دي چې په دې باندې دوی کار وکړي. دا د همدې د باغ دا د ډریپ سیستم دپاره هیډ یونټ دی، دغه مرکزي یونټ دی. نو هلته چې موږ ډریپر یې مو کتلې چې خیرنې دي او یا زر بندېږي یا فلټر پرې کار نه کوي. نو علت یې دا ده چې دا اوبه یو وارې د ذخیرې ته راپمپ کېږي او ذخیره کې خیرنېږي، اوبه وبړی کوي. ټولې اوبه تاسو که وګورئ چټلې دي. نو دې باندې بیا د دې فلټرو زور نه رسېږي. دا کوم فلټرونه چې دلته ورته لګېدلي دي دا دومره دغه نه لري چې په دا رقم چټلې اوبه دې پاکې کړی شي. نو همدا وجه چې بیا فلټر هغه خپل سیستمونه کار پرېږدي یا خراب شي او د دې ځینې چټلې اوبه دغه ته انجکټ کېږي پایپونو ته. نو هلته ډریپر یې بندېږي. دلته به دا موږ بیا راومسپړو دا به یې وګورو چې دا ډسک فلټر یې په کوم وضعیت کې دی. خو مقصد ښه طریقه د ډریپ سیستم دپاره دا ده چې مستقیما د کوهي نه چې کومې اوبه راځي هغه په پایپونو کې داخل شي او باغ ته لاړې شي. دا رقم ذخیرې جوړولو ته ضرورت نشته. ګوره دوی سیستم داسې جوړ کړی چې د کوهي نه هغلته د سیستم شاته کویه ده، د هغې کوهي نه اوبه راجګېږي د سمرسیبل په ذریعه او دا ذخیره ډکېږي. بیا د دې ذخیرې نه اوبه بېرته دغه بل پمپ چې لګېدلی دی د سرې دا فلټر شاته دا سور فلټر چې دی د شاته پمپ لګېدلی د دې پمپ په ذریعه باندې په سیستم کې انجکټ کېږي. نو دغه د پمپ دغه هم تاسو ته ښیم د دې هغه پاور به یې موږ ګورو چې دا څومره پمپ دی او څومره کار کوي. دغه د پمپ هغه خصوصیات دي. نو هدف مې دا و د دې نه چې یعنې دې پمپ ته او دې ذخیرې ته هیڅ ضرورت نشته. مستقیما موږ کولی شو چې د ذخیرې د دغه نه د کوهي نه چې کوم سیستم وصل دی یا اوبه راجګېږي د کوم پایپ په ذریعه همدا موږ د ډریپ سیستم ته وصل کړو او د دې نه موږ استفاده وکړو او هلته زونینګ وکړو لکه زونبندي وکړو. نو د هغې په ذریعه باندې موږ کولی شو چې په اسانۍ سره او په ښې طریقې سره دغه باغ اوبه کړو. او دغه ورور چې دی هماغه عبدالله دی چې موږ سره په تماس کې دی او دلته اوس دې ته هم دا طریقه مو ښودله ځکه د ذخیرې نه چې دی او د فلټر نه چې دی چټلې اوبه راتېرېږي او دغه ډریپر یې بندوي. نو دوی بیا ځینې ځایونو کې د همدې د وجې نه چې ډریپر هلته بند دي کار نه ورکوي په پایپ کې همداسې هم سوري ویستي دي. دلته که چېرې تاسو وګورئ دلته په دې پایپ کې سوری دی او په دغه ساحه کې چې دی ډریپر دی. نو دا بیا ټول د اوبو کوم تقسیم اوقات چې هغه ټول خرابوي ځکه ډریپر ته خو موږ محاسبه کړي چې یو بوټي ته په ساعت کې باید څومره لیتره اوبه ورسېږي. نو په دې کې چې یو ډریپر هم خپل کار پرېږدي نو هماغه اندازه اوبه بوټي ته کمه رسېږي. نو دلته اوس ګرځو کوم ډریپر چې خیرنې دي دا به یې پاک هم کړي او آینده کې ښه طریقه دا ده چې هغه د فلټر سیستم بېرته برابر شي او جوړ شي.